او نن به ستاسو په کوپړی مونږ مزې وکو مزې او وینې به دنه هم وسکو. هرې مرې ماله د سترګې دا کنډولې راکه چې دای زه وخورمه دای ډېره مزه کوي دا. د پیریانو کور په یو ځنګل کې په یو ښکلي شانزیګي کې یوه جونګړه وه او هغې کې دننه پیریان اوسېدله او هغه زیګي ته به خلک چکرو له راتله. ډېر ښکلی زیګی و او دغې کې دننه چې کم پیریان اوسېدله یوه مور وه او یو یې زوی و او دغې زیګي ته د سیل دپاره دوه ملګري هم راغلي وي، یو خرپاړو او یوه پوتۍ. هلکه پوتۍ دا خو ډېر ښکلی ځای دی او دلته چې موږ روټۍ وخورو نور ډېره مزه به هم وکړي. او که نه خرپاړو باچا ډېره مزه به وکړي ډېره. روټۍ خو دې لا په یو طرف ته که د دې زیږي دا ماحول او دا ښایسته ښایسته نظارې او دا ډېره مزه کوي ډېره زیاته. او په دې کې دغه دواړه خبرې کوي او د دغې جونګړې نه دا اوازونه راځي. ما بچکای ما بچکای ما بچکای لکه خرپاړو دا په کومه بلا واغوښتو دا څه چل دی دا خو د دې جونګړې نه څه اوازونه راځي. دلته خو به مخکې شپونکي پاتې کېده شپونکي او دا څنګه چل دی یاره. هلکه پوتۍ ما ته هم پته نشته، دلته خو به مخکې اصل کې شپونکیان اوسېدلو، اوس پته نه لګي چې دا اواز د کوم طرفه راغی. او که نه هلکه ها موږ له ځان بچ کول پکار دی. روټۍ خو لا په یو طرف ته که او د دغې کور نه یو پیری راپورته شي او د دغو خواله راشي او ورته وایي تاسو خو ډېر په ښه چانس راغلی، په ښه چانس. سږکال خو دې زیږې ته چا چکر نه و رالګولی نه او زه او زما مور د ډېر وخت نه وږي ناسو وږي د کوپړې نه وې خوړلې د چا او ښه د دوه کوپړی راته نن میلاو شي سره د روټیه. او هغه خرپاړو ورته ډېر مینت وکړي او پوتۍ ورته هم ډېر مینت وکړي، خو په دې کې دننه کور ته ننباسلې وي او ورته وایي دغه مورې اصل کې خو دې زیږې ته چکرونه هم خلک راځي او مونږ ته کوپړی هم وو کوپړی او نن به ستاسو په کوپړی مونږ مزې وکو مزې او وینې به دنه هم وسکو. هرې مرې ماله د سترګې دا کنډولې راکه چې دای زه وخورمه دای ډېره مزه کوي دا. ارې زه تاسو ته سوال کومه چې ما پرېږدئ زما وړه وړه بچي دي وړه وړه او که دا خرپاړو خورئ نو دا ایسته وخورئ. دا خبره دې هم وکړه خو زما یو شرط دی یوه او هغه ستا ژوند بچ کولی شي ستا ژونه. ارې هغه څه شرط دی ما ته ووایه لږ زره. هغه شرط دا دی چې ته خپلو مینهوالو ته ووایه چې دا چینل سبسکرایب کړي، زه به ته هله پرېږدمه
ارې دا خو دومره خبره نه ده مینهوالو چینل لازمي سبسکرایب کړئ چې زه د دې نه آزاد شمه. نو هغه د دغې چوړیل نه آزاد شي او په دغه ځنګل کې روان وي او خپل کور ته لاړ شي او بل خوا دغه یې خرپاړو یې راایسار کړی وي او ورته وایي چې تا به اوس موږ ټاک ټوک کوو او ختموو به دي او خرپاړو ورته هم وایي اره تاسو پوتی پرېښودو ما خورئ تاسو خو ډېر غټ ظلم کوئ. اره مور جانې ته چې دا یو پرېږدې نو زه به اخر تا خورم تا نو نوره خو څه لار نشته دی او زه خو د لوږې نه مړه کېږمه. هېڅ ټینشن مه کوه دا خرپاړو به مونږ خورو او دا خو مونږ هېڅکله نه پرېږدو دا به نیم ته وخورې او نیم زه. او په دغې ځګي کې د خرپاړو نیم کې او ایسته یې وخوري او د خرپاړو نه دا اینې بهیږي. نو ګلونو ماشومانو دا سټوري د دې ځای پورې وه. که سټوري م خوښه شوې وي څه نه څه سبق هم ترې حاصل کړی وي نو کمنټ کې راته ووایئ او دا چینل خاص کر د پښتنو دپاره سرچ شوی دی نو دا لازمي سبسکرایب کړئ او د بلې ویډیو راتلو پورې اجازت راکوئ. د لوی الله په امان.